شاهین لومړی برخه. بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمه زوږ د تکبیر او د اذان د څه شو. درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا د زه محسن احسان یو ځل بیا ستاسو سره د نوي ناول له لارې مل یم. زموږ نوی ناول د غرونو شاهین. هیله ده په دې ناول اوریدلو سره راڅخه سته نه سئ. باغي 50 تنه سپاهیان د غره له لمنې راکښته شول او د ګڼ ځنګله په منځ کې تېرې شوي ویالې پر سر ویجاړ پله ته ورسېدل. ویالې نه پورې غاړې ځنګل نور هم ګڼ و. په دره کې د ځنګلي ونو په منځ کې د انګورو تاکونه، د مڼو، انارو او ناکو ونې پر دې ګواه وې چې دغه ځنګل یو وخت باغ و. د پله نه ها غاړې د سړک دواړو غاړو ته لویې لویې ونې ولاړې وې او شاخونه یې پاس یو له بله داسې سره اودل شوي وو لکه د سپرې بام. وښو او شنو بوټو شاوخوا پر ځمکه لویو او کوچنۍ ډبرې په غیږ کې نیولې وې او پر دې ګواه وې چې دلته د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګونه نشته چې واښه تر پښو لاندې کړي. د ویالې اوبه ډېرې ژورې نه وې. دغه سپاره له سړک نه لږ لاندې او یا باندې ترې تېرېدای شوی، خو 2 سپاره چې تر نورو مخکې وو له پله سره نږدې ودرېدل. شاته یې راوکتل او نورو ته یې هم د درېدو اشاره وکړه. دغه سپاهیان ټول د جنگ په سامان ښه سنبال وو. له ټولو نه د مخکیني سپاره سپینه چپنه او پګړۍ پر سر وه او له سترګو پرته یې مخ په نقاب کې پوښلی وو. د ده ملګری د نورو سپاهیانو په څیر زغره اغوستی او خول یې پر سر و، خو د هغه مشکي ښکلي آس او د زغرې او خول ځلانه نور نه توپیر وربخښلی و. دغه دواړه سپاره چې د نورې ډلې مشران ښکارېدل تر لږ ځنډ د پله سره نږدې ودرېدل او یو بل ته یې کتل. بالاخره د سپینې چپنې خاوند ویل، ما ته په وار وار په ذهن کې دا راګرځي چې که هغه انکار وکړي نو څه به کوو. د مشکي آس خاوند ځواب ورکړ، بیا زموږ لپاره بله لار نشته، هغه به باغي بولو او همداسې چلند به ورسره غوره کوو. د سپینې چپنې خاوند وویل، نه، هغه ازادي زموږ له دښمنانو اخیستې. هغه یوازې د دغه سرحد د ساتنې ذمواري واخلي، هم موږ به د ده د ازادۍ درناوی کوو. ملګري وویل، که هغه زموږ دغه وړاندیز هم ونه مني نو بیا. هغه ځواب ورکړ، بیا به هم زه په هغه تیری ونه کړم، خو د دې ارمان به مې پاتې شي چې ما د غرناطې په پوځ کې یو نه ماتېدونکی سپاهي شامل نه کړی شو. د مشکي آس خاوند څه ویل غوښتل چې د پله له پورې غاړې پر سړک یوه هوسۍ ښکاره شول. هغه له ترکش د غشو کڅوړې نه غشي راواخیست، خو لا یې لینده نه وه اوچته کړې. د 2 ونو له منځه یو شین غشی راغی او د پله پر سر د یوتې په منځ کې میخ شو. هوسۍ په یوه ټوپ ځنګله ته ننوتله او له نظره پناه شوه. ټول سپاره د دې ناڅاپي غشي نه وارخطا شول، یو او بل خواته یې کتل. د مشکي آس خاوند د لرګیو تختې ته وکتل، پر غشي یې څه حروف ولیدل. د سپینې چپنې خاوند ته یې وویل، لکه پر هغه چې څه لیکلي وي. دواړه له اسونو نه پلي شول، د ونې په تنه نصب شوي تختې ته ودرېدل. په غشي لیکل شوي جملې یې ولوستې، له دې ویالې نه پورې غاړې ته د سرحدي شاهین هیواد دی. دا څړځایونه د غازیانو د اسونو لپاره وقف دي. د دې ځنګل میوه او ښکار یوازې د هغو خلکو حق دی چې له پردیو نه یې د اندلس د ځمکې د ژغورلو تعهد کړی وي. له غرناطې نه یوازې هغه خلک دلته ننوتلی شي چې د مجاهدینو په ډله کې شاملېدل غواړي. هغه خلک چې د اسلام د دښمنانو په غلامۍ کانې وي یا هغوی چې عیسویانو ته په جزیه ورکولو راضي وي په دې ځمکې کې د پل ایښودلو جرأت نه کوي. زموږ سره د تورې ځواب توره ده. د دې جملو په لوستلو سره د سپینې جامې خاوند خپل زغره پوش ملګري ته وکتل او ویل، موږ د اسلافو ارامګاهي راکړه. هغه د قسطلې په څیر د غرناطې پر خلکو په بدګمانۍ کې هم حق په جانب دی، خو زه په هر قیمت له هغه سره لیدل غواړم. زغره اغوستونکي ورته وویل، هغه له دې ځایه نږدې 8 میله لرې په یوه زړه کلا کې اوسي. د هغه د بدګمانۍ لرې کولو نه وړاندې موږ هلته نشو تلای. دغه ګڼ ځنګل له غشو ویشتونکو نه ډک دی. زه به سپین بیرغ ورپوم، شاید د دې کوم سړی راشي او زموږ پیغام ورسوي. د سپینو جامو خاوند په اثبات سر وخوځاوه. زغره اغوستونکي د خپلې ډلې سپاهیانو یوه تن ته غږ وکړ. هغه سپین بیرغ اوچت کړ او د پله خواته راوړاندې شو. زغره اغوستونکي په زوره غږ وکړ، څوک شته؟ موږ سرحدي شاهین ته د دوستۍ پیغام راوړی. له یوې شېبې چوپتیا نه وروسته د پله په بله غاړه د یوې ګڼې ونې څانګې وخوځېدې. یو ځوان ترې راکوز شو.
د ویلې غاړې ته رانږدې سو او وویل موږ د دوستۍ ځواب په دوستي ورکوو خو سرحدي شاهین ښایي پر دې اعتراض وکړي چې د دوستۍ د پیغام لپاره مو دومره سپاهیانو د راوستلو څه ضرورت و. زغره اغوستونکي ځواب ورکړ زما باور دی چې د بدر بن مغیره سرښندویان د غرناطې له 500 سپاهیانو څخه ونه بیریږي. بیا هم تاسو له هغه نه پوښتنه وکړئ که یې پرې اعتراض وي دوی بیرته ولیږو که نه وي موږ خپله وسله تاسو ته سپارو او بل لار لا دا هم کیدای شي چې زموږ سپاهیان د ویلې په غاړه پاتې شي او موږ دواړه خپل امیر ته بوځه. ځوان ځواب ورکړ که ته سرحدي عقاب پیژنې نو د هغه له عادتونو نه به هم خبر وې د هغوی له تاسو سره د لیدو پر ځای ښایي له دې خبرې سره زیاته مینه وي چې ستاسې سپاهیان د کوم پوځ سرغندویان دي. د هغه پوځ ټول شمیر څومره دی؟ زغره اغوستونکي له سره خور لرې کړ یوه سپاهي ته یې ورکړ وویل که ستا په زړه کې د غرناطې د پوځ د مشر لپاره څه عزت نه وي نو لږ تر لږه د غرناطې د شاهي کورنۍ درناوی خو به وي. چې پارس او روم یې په څپو کې یوړل ډېر تور تمونه. ځوان د اندېښنې په حال شاته ونو ته وکتل. له لږ شېبې چوپتیا وروسته د ونو په منځ کې د آس د پښو ترپهار اوچت سو او د سترګو په رب کې یو سپور چې زغره یې اغوستی وه او پګړۍ یې پر سر وه د ویلې په غاړه ودرېد. هغه 18 کلن یو د خوشحاله بڼې زلمی و. له څېرې نه یې د غیر معمولي زړورتیا رڼا خپرېده. هغه یوه شېبه د ویلې په غاړه پوځیانو ته وکتل او ویل د بدر بن مغیره سره د لیدلو لپاره تاسو ته د غرناطې د شاهي کورنۍ د کوم غړي د سپارښت اړتیا نشته. هغه د یوه مخلص سپاهي په لیدو زیات خوښیږي. زغره اغوستونکي ورته وویل د یوه سپاهي د خلوص ازمویښت محک د جګړې ډګر دی او که تقدیر ما او ستا امیر ته په یوه محاذ د یو ځای کېدو فرصت راکړ نو زما د ټټر له زخمونو نه خوټېدونکي وینې به په خپله زما د خلوص شهادت ادا کړي. ولاړ شه خپل امیر ته ووایه چې که ته د موسی په خلوص بدګمانه یې نو د قسطلې په کوم ښار حمله وکړه ویې ګوره زه او زما د 50 تنه سپاهیان به د تورو په سیوري او د غشو په باران کې د هغه ملګرتیا کوي. په بله غاړه ولاړ ځوان لږ په غور خپل مخاطب ته وکتل او له څه ویلو پرته څو ګامه ښکته ولاړ او آس یې په ویاله ګډ کړ. بلې غاړې ته راپرېوت له آس نه راکوز شو او زغره پوښ ته یې لاس ور وړاندې کړ. ویل که ته موسی یې نو زه له بلې پوښتنې پرته د دوستۍ لاس در زغوم. موسی د زلمي لاس په لاس کې ونیو. ویل نو ته بدر بن مغیره یې زه حیران یم چې بدر بن مغیره د هغه خبره وربشپړه کړه. ویل او ته حیران یې چې یو بل مو په لومړي نظر ولې ونه پیژندل؟ موسی وویل ما ګمان کاوه ته به د پوخ عمر خاوند وې خو زه خوښ یم د شاهین د نامه سره همدا عمر غوره دی. اوس که ته د اندلس د شاهي کورنۍ سره پخوانی خفګان هیروې زه دې له داسې چا سره معرفي کوم چې زه یې د اندلس د زولۍ وروستی غشي بولم. که د اندلس د زولۍ له وروستي غشي نه ستا مطلب ابو عبدالله الزغل وي نو زه له هغه سره لیدل خپله نیکمرغي بولم. له غرناطې نه چې له ما سره کوم مجاهدین ملګري شوي هغه د غرناطې د 100 تنو زیاته ستاینه کوي. په هغوی کې یو د پوځ مشر موسی بن ابي غسان او بل د شاهي کورنۍ الزغل دی. موسی ځواب ورکړ که ستا نظر له یوه نري نقاب نه تېرېدای شي نو پخپله به یې وپېژنې. بدر د موسی نقاب پوش ملګري ته وکتل. هغه لاس ور وزغاوه او په ګین لاس یې خپل مخ نه نقاب لرې کړ. الزغل عمر د 50 کلونو په شاوخوا کې ښکارېده. هغه په ډېره مینه بدر بن مغیره ته وکتل. ویل د اندلس د کڅوړې وروستی غشي ستا غوندې ځوان دی. بدر بن مغیره وویل ستا له تشویق نه مننه خو له بده برغه په اندلس کې هغه لاسونه چې غشي ویشتلی شي د رباب په ترنګولو مشغول دي. الزغل ځواب ورکړ زه به له دې لاسونو نه رباب واخلم او که مې ترې وانه اخیستلی شو بیا به دا لاسونه ماتوم. د اندلس بېکاره لاسونه که د رباب له تارونو سره لوبیږي د دې لپاره دي چې هغوی غشي نه لري. زه د دوی لپاره غشي راټولوم. زه تا ته د غرناطې په پوځ کې د شاملېدو بلن لپاره راغلی یم.
بدر بن مغیره ځواب ورکړ دا بلنه ماته مخکې هم راکړی شوې وه خو زه او ملګري مې د غرناطې په شاهي ماڼۍ کې د نندارې د سامان پر ځای په دې ځنګل کې په اوسېدو خوښ یو دلته له موږ د مرمر ډبرو محلونه او ورېښمینې چپنې نشته خو دلته له موږ سره دا ډاډ شته چې د نصراني باچا جزیه ورکوونکي نه یو دغه مجاهدین چې د ژوند ټول خواږه یې پرېښي دي په دې ځنګل کې یې اړولي دي بیرته به غرناطې ته په تګ او په دې اړخیزه غلامي راځي نه شي زه ویرېږم چې که دوی غرناطې ته ولاړ شي د دښمن مرۍ پرې کوونکي تورې به یې پسې شي بیا به هغه دم ورپاتې نه شي د غرناطې په بټیو کې به د دوی د تورو اوسپنې اوبه شي د رباب تارونه به ترې جوړ شي شاهین تر هغه پورې شاهین دی چې په ګړنګونو کې یې ځاله وي او په پراخه فضا کې الوت کوي وبخښئ موږ د شاهي دربار د آدابو په مراعت بلد نه یو موږ یوازې سپاهیان یو او موږ د جهاد مقصد یو دی په کومه ورځ چې د غرناطې باچا دا اعلان وکړ چې موږ به د اشبیلي او قرطبې په محلونو بیرته د اسلام بیرغ رپوو نو زه دا ډاډ درکوم چې موږ ته به د بلنې لپاره ضرورت نه وي موږ به بې له بلنو ستاسو په مخ کې حاضر وو او د اندلس هغه خاوره چې د غرناطې خلک خولې پرې تویوي موږ به یې په خپلو وینو خړوبه کړو په خدای جل جلاله سوګند دی که چا زما په باب دا ګمان کړی وي چې ما د امیر د لقب ګټلو لپاره دا لوبه پیل کړې نو هغوی اشتباه کوي زه یو سپاهي یم او د غرناطې د داسې سالار په انتظار یم چې د طارق نظر او د عبدالرحمن زړه ولري دغه د ربه د هغه لپاره د یوې قرارګاه او مرکز په حیث وي او تر څو داسې سالار نه وي موندل شوی زه به د دې مرکز ساتنه کوم که هغه سالار په تاسو کې کوم یو وي دا سنګر ورته حاضر دی که نه وي نو تاسې درځئ ما پرېږدئ چې انتظار وکړم له ما نه وړاندې زما پلار او له هغه نه وړاندې زما نیکه د داسې سالار په انتظار دغه مرچر ساتلی و او زه به هم خپل مسؤلیت ترسره کوم بدر بن مغیره دا وویل او چوپ شو الزغل د مینې خلوص او شفقت جذباتو په مخه کړ تر ډیره یې هغه ته کتل او چوپ و بالاخره یې وویل د مغیره له زوی نه زما همدا تمه وه ځوانه مبارکه د هغه ورشو چې ستا اسونه پکې سریږي مبارکې دي هغه ونې چې سوري ته یې ته ناست یې بېشکه د غرناطې محل د دې ون نه دی چې د شاهین ځاله شي خو زه تا د دې لپاره نه غواړم چې په ماڼیو کې واوسې زه تا ته یوازې د زیرې لپاره راغلی یم موږ له قسلتې سره د تر وروستۍ سلګۍ د جګړې پرېکړه کړې ده ابوالحسن نن هم د جهاد د اعلان لپاره چمتو دی خو ما له هغه نه 4 میاشتې وخت غوښتی په دې 4 میاشتو کې زموږ په مخ کې ډیر کارونه دي او زه نه وینم چې درته ووایم باید څه وکړې بیا تل کاشغر او پرغاني مسلمه زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو د بدر ښکلې سترګې له خوښۍ نه وځلېدې هغه د الغزل لاس په لاس کې ونیو او په شونډو یې کښېښود وویل که د نصرانیانو پر خلاف د بغاوت د جنډۍ اوچتولو لپاره خدای جل جلاله دغه لاس ټاکلی نو زه یې مچوم الغزل غیږ خلاصه کړه بدر یې په غیږ کې ونیو له الغزل وروسته بدر موسی ته وکتل وویل زه ستاسو او ستاسو ملګرو ته ښه راغلاست وایم موسی بدر په تندي ښکل کړ وویل ته اندېښنه مه کوه زه تا په قفس کې د اچولو پر ځای له تا سره یو ځای الوتو هڅه کوم بدر وویل زه تا پیژنم او بیا یې زیاته کړه د غرناطې د سترګو تور به څوک نه پیژني موسی وویل زه یوه خبره ضرور کول غواړم بدر ووایه موسی زما ګمان و چې حالاتو به ته ډیر محتاط کړی یې خو نن چې تا څه کړي هغه ستا د عادت خلاف دی ته موږ ته یوازې راغلی څه پوه شوې چې زموږ نیت خراب نه دی بدر ځواب ورکړ د 50 تنو که نیت خراب وي هم زه یې دلته د ځان لپاره خطر نه ګڼم موسی ستا دا باور په څه دی چې موږ تر شا لوی پوځ نشته د شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي کې به یې واورو دستر امام مزار کړدو لاندې کړ بغداد د عصر هلاکو لاندې کړ ها عباسی تخت سلطان دې څه شو ها فرنی زرین دوران دې څه شو لسردارو د قرطبي مسلمان
بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اذان دس شو ها پرونی زرین دوران دس شو منګه شیشان منګ ارمان یا هیرکلا منګه ترمیز منګ بخارا هیرکلا ما ورن نهر د پرون کی سشوا منګ د اسلاف آرامګاه هیرکلا